کم کوای ستاسو موبایل مصرف زیات کوي. انټرنیټ پیکیج څنګه کولی شو چې بچت کړو؟ السلام علیکم. د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست، د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو زه عبدالقیوم تان دیم هیلهمند یم چې زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست، یوټیوب چینل سره لازمي لایک، سبسکرایب او د بیل آیکن کې کږئ څو زموږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په هر وخت در ورسیږي. ملګرو نن په همدې ویډیو کې درته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل انټرنیټي مصارف کم کړو. آیا ستاسو موبایل مصرف زیات کوي؟ انټرنیټ پیکیج څنګه کولی شو چې بچت کړو یا سپما کړو؟ نو په همدې درته ویډیو اپلوډ کوم. هیلهمند یم چې ویډیو ته سره لایک کړئ او چینل مو نوي سبسکرایب کړئ. چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ځکه په دې چینل کې ټکنالوژي اړوند بېلابېلې معلوماتي ویډیوګانې کتلی او زده کولی شئ. زه په ویډیو شروع کوم. انټرنیټي پیکیج سخت زیات قیمت لري په افغانستان کې او موږ که چیرې انټرنیټي پیکیج فعال کړو، کاروو او هغه نور اپلیکیشنونه څخه مصرفوي، یعنې مصرف هم زیات وي، بیا ډېر ژر مصرفېږي، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه مصرف کم کړو؟ راځم په ویډیو شروع کړو. تاسو به هر څخه مخه لاړ شئ تاسو موبایل سیټینګ ته. صحیح ده؟ دغه سیټینګ ته به راسئ او دې باندې به ورته کلیک واخلو. صحیح ده ملګرو؟ کله مو ورته کلیک واخیست دا به واوړي سیټینګ. دلته به راسئ تاسو ملګرو، دلته په دغه لومړني سیم کارډ ان موبایل ډیټا یا به تاسو کې لیکلي چې ډویل سیم کارډ ان موبایل ډیټا، یعنې دغه اولي اپلیکیشن ته یا اولینی اپشن ته به تاسو راسئ. صحیح ده؟ دې باندې به کلیک واخلئ. کله دا کلیک مو واخیست دلته صفحه پورته وخیژوئ. دلته ممکن تاسو ته دغه نه وي درې کړي وي، ډیټا ایوریج نه وي درې کړی. صحیح ده ملګرو؟ ما موبایل کې ډیټا ایوریج ده، نو زه به په همدې کلیک واخلم. تاسو پکې به بیا دغه صفحه راخلاصېږي، دغه صفحه راخلاصېږي. که دغه صفحه وه که هغه صفحه مشکل نشته، بیا به تاسو راسئ ملګرو دغه دویم باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده؟ دغه دویم باندې به ورته کلیک واخلئ، دغه باندې به ورته کلیک واخلئ تر څو زه تاسو نوره طریقه وښیم. دلته به تاسو هغه اپلیکیشن راواوړئ چې ستاسو موبایل کې شتون لري. لږ انتظار به ورته باسو، ټول هغه اپلیکیشن به راوړئ چې ستاسو موبایل کې شتون لري. صحیح ده ملګرو؟ نو فرضاً دغه اپلیکیشن نه غواړم چې هغه کې استعمال کړم، ډیټا یې ما خلاصه زما څخه یې بیا نه ووهي. دغه اپلیکیشن نه غواړم، دغه اپلیکیشن نه غواړم، دا نه غواړم، یعنې دا کومې اپلیکیشن دي چې د ډیټا خلاص کړم دا زما څخه امبیانې وهي، نو دې باندې زه ټولو باندې دا امبیانې په بندوم یا ډیټا انټرنیټ نه یې بلاک کوم. صحیح؟ نو راځم په همدې اپلیکیشن کلیک اخلم. اولیني اپلیکیشن باندې ورته کلیک واخیست. ملګرو دا څو اپشن یې درکوي. صحیح ده؟ دلته لیکلي چې وای فای ان موبایل ډیټا. صحیح ده ملګرو؟ لومړی داسې لیکلي وي، دویم یې لیکلي خالي وای فای. صحیح؟ او درېیم یې لیکلي موبایل ډیټا. کوم باندې به یوز کېږي؟ نو تاسو به راسئ دغه اخري ته ډسیبل نیټورک، په دې باندې ورته کلیک واخلئ. یعنې ما څخه د وای فای باندې هم استعمال نشي، په ډیټا باندې موبایل ډیټا باندې هم استعمال نشي، دا د انټرنیټ څخه بلاک شي، ډسیبل دي شي. دا بل اپلیکیشن به هم دغسې کړو، ډسیبل به یې کړو. دا بل اپشن به هم داسې کړو، یعنې کوم هغه اپلیکیشن چې تاسو غواړئ چې په انټرنیټ تاسو ښه مصرف نه کړي، تاسو په انټرنیټ نه هغه کوئ. صحیح نه ملګرو؟ دا به ټول ډسیبل کړئ. زه دا هم غواړم چې دا هم غواړم کروم کاروم او دا هم ډسیبل کړم، یعنې تاسو به دا ټول اپلیکیشن یې ډسیبل کړئ. صحیح ده ملګرو؟ نو زه دا ټول ډسیبل کوم. دا به تاسو څخه بیا انټرنیټ نه مصرفوي. فیسبوک پر یې ځکه دې کاروم، دا هم ډسیبل کړم، دا هم ډسیبل کوم. دا یعنې ټول اپلیکیشن یې زه ډسیبل کوم تر څو زما انټرنیټي مصارف کم شي. په همدې طریقه تاسو کولی شئ ټولې اپلیکیشن یې بندې کړئ. کله مې ډسیبل کړې نو که زه نور ډسیبل کوم بیا ویډیو ډېره غټېږي. بل یادونه ده چې که چیرې دا موبایل دغه سیټینګ موبایل کې شتون ولره نو ټول اپلیکیشن یې انټرنیټ څخه بلاک کړئ، یعنې ډسیبل یې کړئ. چیرې دا شتون نه نو کمنټ وکړئ، انشاءالله زه تاسو ته بله طریقه ښیم. که چیرې ستاسو موبایل کې دا سیټینګ نه و موجود نو بله طریقه به هم درته ښیم. انشاءالله کمنټونه وکړئ، لازمي ده کمنټونه وکړئ. تاسو موبایل کې دا سیټینګ نشته نو بیا به له اپشن له لارې تاسو کولی شئ چې هغه تاسو بلاک کړئ، یعنې اپلیکیشن یې بلاک کړئ انټرنیټ باندې، او تاسو انټرنیټ پیکیج به بیا ژر نه مصرفېږي. ښه ملګرو دغه ویډیو سوه، هیلهمند یم چې ویډیو در سره لازمي لایک کړئ.
که ویډیو مو خوښ شوي نور ملګرو سره لازمي شیر کړئ ترڅو هغوی هم خپل انټرنیټي پیکیج مصارف مخه ونیسي. تر بیا بلې ویډیو په هکله یې زه لرم سپارم هر چېرته سبا ده سوکاله پرمختللي اوسئ. الله مو مل شه.